چې کله موږ حجره بنده کړه، کله مربابونه مات کړه، تبرې ماتې کړې، شپېلۍ ماتې شوې، ټاپې پرېښودې، نو بیا موږ په جنګونو او په تورو او په ټوپکو او په بارودو او په نیزو او په دې معاملو شروع کړه. څه دنده بلا کېږي او هغه بلاکېج چې دی هغه په څه نه څه شکل کې راوځي. نو ادب او شعر اولنۍ خبره خو دا ده چې د دې دپاره لازم دی. دویمه خبره دا ده چې ادب چې دی دا د ژوند تشریح. زمونږ کوم ادب چې تخلیق کېږي هغه په دوه قسمه، یو ادب برای ادب دی او ادب برای زندگی. او په دواړو شکلو کې دغه شعر چې دی دغه ادب چې دی ډېر محترم دی او د هغې ډېر لوی ضرورت دی. که څوک د ژوند خبره کوي نو هغه هم ډېره ښه خبره ده او ډېره لازمي خبره ده د یو مفکر او د یو شاعر او د یو داسې سړی چې هغه د ځان نه علاوه د بل چا سوچ کوي، د هغه لپاره دا ډېر لازمي خبره ده چې هغه د خپل ذات نه لرې د نور چاپېرچل د نور انسانانو د هغوی هم سوچ وکړي. که فرق د ادب برای ادب صرف تحقیق کېږي، څوک رومانوي ادب چې دی هغه تحقیق کوي، سندرې ټپي او صحیح، نو دغه هم د ژوند حصه ده. ځکه سندره چې دا په هر چا باندې ښه لګي. ساحل صاحب وایي چې څوک چې په الفت او په سندره نه پوهېږي هر څه چې کېدی شي خو سړی نه شي کېدی. لیټرري پر یو نظم د وړزوار نه یو جینۍ وه، د یو سړی وه جینۍ وه، هغې دغه ریبل غنم ریبل او ټپې یې کولې، لڼ غوندې نظم دی. هغه یو سوپر هټ دا و چې دې کې ډېر لوی امیجنیشن دی او په دې کې رومانس دی او په دې کې دا شیانې دي. یا د ډبلیو بي ایډس چې دی هغه په کالریج باندې یو نظم لیکلی دی داسې قدرایي خان چې و هغه په یو ځای کې محل جوړ کړی و، د هغې نه ګیر چاپېره یو ډن و او شنه شنه دغه و منظرکشي کړله. نو هغه وایي چې دا د ایمیجنیشن اخري سر دی، د تصور او د تفکر او د تخیل اخري انتها د دې نه ښه تخیل نه شي کېدی. خو زما په خیال باندې که د غني خان نظم دی د سیند د سپینو شګو نه مې جوړ کړ یو محل د ټول خلقي جهان ورته حیران حیران کتل. که دغه نظم مونږه د ایډس د دغه قبله خان په مقابله کې کېږو نو هغه د قبله خان نظم د غني خان د نظم په مخ کې د سره د سړي زوی نه ښکاري. خو زمونږه مسله څه ده؟ یا دغه چې دی د حمزه بابا راځه چې یو جوړه کو جونګړه په ځنګل کې، د سندریز پټي چې کوم نظم دی، شوې بې کوره خوشبویې سبا راغله د ګلشن په پنجو کې د وحشت شوه زما د هوش لمن ګلان سترګې سترګې دي ګلان درګې درګې دي. کلاسیکل نظم دی د آرټ په حواله باندې د فکر په حواله باندې دا څیزونه زموږ سره ډېر زیات دي. د رحمان بابا او خوشحال خان خټک او غني خان او حمزه بابا او رحمت شاه ساحل او خاطر افریدي هغه که د ژوند د فلسفو د مفکورو په باره کې خبرې دي، د انسان په باره کې خبرې دي، زموږ د مسلو په باره کې خبرې دي، که د سیاست په باره کې خبرې دي، که هغه رومان دی، که هغه زموږ کلیوال ژوند دی، که هغه زموږ تهذیبي اقدار دي، که هغه زموږ کلتور دی، که هغه زموږ پښتو ده، هغه ټولو باندې ډېر یو کمپریهنسیو ډېر جامع شاعري چې ده هغه زموږ سره موجود ده. لکه موږ پښتانه بدحاله ولې دي؟ دوی مطمئن دي، هر څه ټیک دي، هېڅ چلو نشته، هېڅوک هم د لوګې نه دی وړ، هم بس په ټیک ده دغه چې به ډوډۍ خو خدای راکوي، دا خو ټیک خبره ډوډۍ خو خدای ځناورو له هم ورکوي، خو هغې څه طریقهګار دي چې څنګه ورله ورکوي، انسان له یې څنګه ورکوي، هغو له یې څنګه ورکوي. زموږ مسله چې ده هغه زموږ ډوډۍ نه ده، هغه زموږ قامي وحدت دی، زموږ شعور دی، موږ یو قام یو، زموږ یو جغرافیایي حد دی، زموږ یو تاریخ دی، موږ پسې صدي په دغه نارو پسې چې چا سره ټوپک یو څوک زوروري او څوک وایي ناره تکبیر یو موږ ورته وایي الله اکبر، درپسې یو مخکې کېږه. نو دا ډېره ښه خبره ده چې موږ د هر ناره تکبیر په جواب کې الله اکبر وویو، خو دې خولې ته هم کاته غواړي چې د کومې خولې نه ناره تکبیر راوځي دا خوله خو به سبا زما په وینو نه یې سره. دا څیزونه چې دي دا ټول دا شعور چې دي دا هم د دې ادب نه پیدا کېږي. دا کوم چې د ادب سره وابسته خلک دي هغه خو دي د زړه وینې ورشي، خو کوم چې د ادب سره ادیبان خلک نه دي پکار ده چې هغه د دې خلکو سره وابسته شي او دوی واوري، د دوی له احترام ورکړي. د شاعر د یوسفي صاحب یو جمله ده چې شاعری کی گاڑی داد کے پیټرول سے چلتی ہے. نو دا لږ ونې بوست کول غواړي، لږ حوصله ورکول غواړي. دا هغه خلک دي چې هغه زموږ د ټولو د اجتماعي سبا دپاره د هغو هغه زیار او هلې ځلې هغه جاري دي او په دې درد کې د ټولو نه زیات مبتلا دي چې دا تیاري چې دي دا به څنګه ختمېږي، دا خراب حالاتونه به موږ څنګه راوځو، زموږ سبا به څنګه روښانه کېږي. ستاسو د ټولو یو ځل بیا مننه، دومره عزت راکړو موږ دلته راوبللو. دا د ویاړ خبره ده، د تاریخ په صفحاتو باندې لیکي چې د پنجاب په توره خاوره باندې
پښتانه چې هغوی یو سور او سپین فکر راوړی او خپله ژبه او کلتور دلته یو بوټی نار کړی دا به سبا ډېره لویه ونه وي د دې د سوري لاندې به ډېر انقلابات دغه تاسو ډېر بختور خلک یې ډېر محترم خلک یې چې دغه سټیپ موسئ تاسو ته بیا سلام ډوډۍ د نیمې ګېډې ښه وه ډېوه تته ښه وه ډوډۍ د نیمې ګېډې ښه وه ډېوه تته ښه وه زما په خیال خو زندګي بې سکونته ښه وه د منافق د پوشیده نفرت نه غوره نه وه د منافق د پوشیده نفرت نه غوره نه وه که د خرانو مینه لته وه نو لته ښه وه ما به د چا دوږې د پاسه سر ما به د چا د اوږې د پاسه سر ایښوده زما دپاره په دنیا بې مروته ښه وه ما ته یې ډېر څه یادول ځکه ما ته یې ډېر څه یادول ځکه مې وشړله د ګل د خولې نه د لولکې خوله اوچته ښه وه د خپل ضمیر نه جګړه وکړمه که نه د خپل ضمیر نه جګړه وکړمه که نه کومه دې مړ سړي ته دعا وکړمه زما د فکر مخالف لځي لاره زما د فکر مخالف لځي خو لاره ده چې په دې لار کې رڼا وکړمه راز مې د ژوند سینه شلوي چاته یې وایم راز مې د ژوند سینه شلوي چاته یې وایم خو دغه باور چې په چا وکړمه راز مې د ژوند سینه شلوي چاته یې وایم خو دغه باور چې په چا وکړمه که نه کوم او سر مې د درد د زوره جوي چې دا بوټه کومه سر مې د درد د زوره جوي چې دا بوټه کومه چې دا مبهمه ګناه وکړمه چې توکل وکړم کشته یې پرانځم چې توکل وکړم کشته یې پرانځم اوسم چې انحصار په هوا وکړم دا اوږده لاره ده په دې به بلا شخړې راځي دا اوږده لاره ده په دې به بلا شخړې راځي دې یو منظر ته ژړا وکړم دا سړی د هېڅ چا نه دی دا سړی د هېڅ چا نه دی د هېڅ چا نه دی خپل کړی ما به یې مازغش نه کړي تا به یې زړګېدل کړی د خپل ژوند مرثي لیکم ستا د رنګ قصیدې وایم ستا ښایست مې غزل کړی خپل ماتم مې غزل کړی زندګي د حساب سوال دی اخري جواب زندګي د حساب سوال دی اخري جواب یو دی تا په خپل کا غزل کړی ما په خپل کا غزل کړی څوک په خپل اختیار ملک دی څوک په خپل ښایست باچا څوک په خپل اختیار ملک دی څوک په خپل ښایست باچا دی چا پټکې لول کړی او چا وربلې لول کړی څوک په خپل اختیار ملک دی څوک په خپل ښایست باچا دی چا پټکې لول کړی چا وربل لول کړی زما نیت راښکلی لټ دی او ستا نیت چل کړی دام زما نیت راښکلی لټ دی او ستا نیت چل کړی دام دی خو ما ستا وره کې چل کړی او تا زما وره کې چل کړی زما نیت راښکلی لټ دی او ستا نیت چل کړی دام دی خو ما ستا وره کې چل کړی او تا زما وره کې چل کړی د تیارو خلاف په جنګ کې زما بس دغه وس رسي د تیارو خلاف په جنګ کې زما بس دغه وس رسي زه د یو لیکي خاوندم ما خپل یو لیکی بل کړی تیارو خلاف په جنګ کې زما بس دغه وس رسي زه د یو لیکي خاوندم ما خپل یو لیکی بل کړی ته په غلا فلسفي شوې زه په غلا دانشور شوې ته په غلا فلسفي شوې زه په غلا دانشور شوې ما د بل نه نقل کړی او تا زما نه نقل کړی هسې په ګټو ټکولو دې وخت نه اړوي هسې په ګټو ټکولو دې وخت نه اړوي چې نهر نشي راویستی دې شیرې نه ماتوي چې لیونی دی نو سارا د دیزي شور دې کوي چې لیونی دی نو سارا د دیزي شور دې کوي ښار کې دې نه ګرځي پردی شیشې دې نه ماتوي زه چې ژوندی وم څه نه وم اوس مې مطرح زه
زه چې ژوندی وم هسې نه وم، اوس مې مه درنه وایي، سیند له مې یوسئ، په ما څه لیمه لیمه جوړوئ. ښکلو راځئ، خو یو دوه درې راځئ، په سیل مه راځئ، زړه ستاسو کور دی، خو د کور نه روزګار ډوډۍ لګوو، فکر رنګینۍ لګوو. روزګار ډوډۍ لګوو، فکر رنګینۍ لګوو، کر د ملو کوو، سندرې د ګلابو لیکو، د جیبه خواري خو د زړه نه د باچا زامن یو، درویشو نیز کوو، غزلې د شرابو. د چا ذات نه جوړو خو حقه وایو، حقه کوو. د چا ذات نه جوړو خو حقه کوو، حقه وایو، که په چا بده لګي نه به کوو، نه به وایو. مونږ د چیلم په کش د اوم اسمان خبرې کوو، مونږ که شراب وڅښو نو خدای خبر چې څه به نن سبا هر مشین فرهاد دی ولې ذوق بدل، نن سبا هر مشین فرهاد دی ولې ذوق بدل دی. نهر وجود شي خو شوده به ورته څوک اچوي. زه د دې ویرې په دې غره کې ګلاب نه کړم، زه د دې ویرې په دې غره کې ګلاب نه کړم چې زه دې لاړ شم نو اوبه